نتنګ ما سره ناز خو زه په خپل یو تشویش کې مجید نتنګ به د څیرت سره کوم موبایل کې خو مې کتلې ده او اوس غوښتنه کوم ممکن بالکل او نتنګ دا براته وي چې اکثر ملګری ساده نوم نه خبر شوی دي چې عبدالرحمن ترخیل خپل نوم دی ته دې همدغه دی نوم دی کنه اوس ځینې ملګری وینه دایم نوم نه دی بل نوم به او څیره خو دې په وروستیو کې راښکاره شوې وه هو سره خو مخکاره کړی ده پوه شي هغه ما خالي هغه کلیپونه ښکاره کړل اوس که هغه باندې اي اي ویډیوګانې مې ډېر کېږي خلک پوهېږي چې دا دغه ځای نه راخیستل سوي دي بعضې ټایم کې که مطلب ته سره ښکاره کړې وار چېرته نه ویډیوګانې اوسي اخوا دې خوا اخوا نه هغه اوسي هغې باندې اي اي ویډیو سي جوړه سي هغه بیا خلک ریل ګڼي نو هغه یو څو کلیپونه دي هغه ما شیر کړي دي خپل مخ بالکل د ملګرو فکر دا دی چې نتنګ به همیش همداسې سټایل کې ګرځي ماسک به یې تورې عینکې به یې که نه صرف د کیمرې مخامخ داسې راځي بس زه په دې باره کې زه چې نه یم ځکه چې شاید نه پوهېږم شاید ما داسې کوم غلط هغه نه کړی شاید ما داسې کوم خرابۍ نه کړی مې ځان ته غټ فکر نه کړی زه مطلب ټولو سره یو رقم ته لکه یو ملګري په شان چلیږم په دې خاطر باندې مطلب یعنی زه داسې فکر نه کوم چې دا کس هغه ده که هر رقم ته کس زه ورسره داسې خبرې کوم لکه د ما یو ملګری دی او نتنګ چکرې خوښوي ولا چکر نه خوښوم بیخي چکر مخکې مې کول خو اوس مې نه خوښېږي چکر نتنګ لومړی خبره دا وې چې دغه نوم دې څنګه انتخاب کړ نتنګ بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او ستړي مشي درنو لیدونکو جوړ په خیر نتنګ هغه افغان ځوان چې له پبجي ګیمې تر نړیوال شهرت ځان ورساو او د افغانستان په شهریناو کې پارک ټاور کې مختلف تجارتونه پیل کړل لنډ ورسره غږیږم د پر ژوند شهرت او کاروبارونو باندې نتنګ ستړي مشي جوړ په خیر جوړ به خیر راخې جوړې کړل د خیر خیر ده ډېر زیاته مننه نتنګ لومړی خبره دا وې چې دغه نوم دې څنګه انتخاب کړ نتنګ نوم مې داسې انتخاب کړ چې نتنګ مطلب یعنی هیڅ شی نه او د حقیقت کې رښتیا هم که چېرته موږ فکر وکړو موږ هیڅ شی نه په دې خاطر مې انتخاب او بله دا چې سټایل دې ډېر ځانګړی کړی دی تور ماسک تورې عینکې او اکثره وخت توره جوړې خو نن دې ورسره نو جګري جوړه اچولې ده دا څنګه چل دی دغه سټایل دې د کوم ځای نه انتخاب کړ کوم فکر و دا سټایل نه ده پوه شي دا یو خپل پرایویسي ده ځکه نن سبا چې کوم ده که نه داسې وخت چې اے آی زمانه ده پوه شي او سړی به وروره په جومات کې ناست جومات نه به ښکلی وروره په ډمخانه کې به کېنولی نو په دې خاطر باندې نو انسان باید دې شیانو ته پام وکړي ځکه یعنې د خپلې سکیورټي په خاطر دغه سټایل انتخاب کړی معلومداره خبر ده ځکه که یو ویډیو مطلب دا سوشل میډیا داسې ده که یو ویډیو دې غلطه لاړه که یو ویډیو دې غلطه جوړه سوله بس خبره یې تا مطلب خلک دا نه پوهېږي چې نن سبا خو اے آی دومره مخکې سوې ده چې مطلب بیخي اصلا اصلي او بدل پکې معلومات نه کېږي نو په دې خاطر باندې دا خپل پرایویسي ده پوه شي په دې خاطر بالکل او نتنګ دا براته وې چې اکثر ملګري ساده نوم نه خبر شوي دي چې عبدالرحمن ترخیل خپل نوم دی ته دې همدغه دی نوم دی که نه اوس ځینې ملګري وینه دایم نوم نه دی بل نوم به نوم زما خپل نوم چې کوم ده که نه زما خپل نوم چې کوم ده هغه کوم کسان چې مطلب یعنې ما پېژني هماغه نوم ده زما په نظر باندې دومره مهم لکه زه مهم نه ګڼم چې زه سوشل میډیا کې خپل ټول پرایویټ شیان شیر کړم پوه شوې نو چې کوم زما نوم د هغه زما نوم ده چې کله وخت راغی مطلب هغه بس مطلب دومره مهم نه ده چې زه په سوشل میډیا کې مطلب یعنې زه خپل ټول پرایویټ او شخصي معلومات ورکړم زه څوک یم څه کار یم د چا زوی ما قوم مې چې شی ده داسې فضول بې معنی خبرې دي صحیح ده خو موږ دې شکي کړو چې اوس عبدالرحمن دې نوم دی که نه معلومات نشته بل به راته دا وې نتنګ کاروبارونه دې سٹارټ کړل او اکثره ملګري وایي چې په پبجي کې دغه پیسې وګټلې په سوشل میډیا کې پیسې وګټلې ته پکې څه وایې دغه کاروبارونه له کوم ځای نه سٹارټ شول کاروبارونه چې کوم نه که نه اول مطلب یعنی پبجي خو زما دپاره داسې ده لکه یو مطلب ټایم پاس صحیح ده مطلب زه خپل نوم دپاره کوم یا خپل هغه دپاره کوم دلته سړی سهار نه تر ماښام پورې د ځوانان کار کوي پوه شي ماښام ټایم کې راسي فری بس پبجیو کې زه خپل هفتې کې ټول زه د ورځې ټول 2 ساعته 3 ساعته هغه هم 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد گیم کوم صحیح ده او بل پبجي ته طرف نه ماته کومې پیسې نه راځي ځکه پبجي چې کوم د افغانستان کسان ته پیسې نه ورکوي او پاتې سوی ټیک ټاک خبره ټیک ټاک نم چې کوم دا کم کسان چې د ما لایف ته کینی نو هغه ته معلومات سره زه مطلب یعنی دا زه درته نه وایم چې زه مطلب ټیک ټاک نه پیسې ګټم یا نه کم کسان چې د ما لایف ته کینی هغه به درته وایي چې زه ماته د پبجي د ټیک ټاک د طرف نه کم پیسې راځي یا نه راځي ځکه اصلا ما ګفت میف دې شیان والا زه نه یم او نه مطلب یعنی دا شیان ما کړي دي
کوم کسان چې د ما لایف ته کینی هغه خپل بهتره پوهیږي او زما اکاونټ چې کوم د افغانۍ ده نو افغانستان اکاونټ ته په ویډیوګانو باندې روپۍ نه ورکوي نو د ما خپل شخصي کارونه دي کوم چې زه کوم دا ټول شیان د هغې نه راځي او پبجي څو کاله کېږي پبجي کې اوس هم پکې لګیا یې تا وي مخکې به څه کوې مخکې څه فکر دی چې بیا به هم پبجي رواني ولا د ما فکر خو پبجي ما دپاره یو ټایم پاس ده پبجي ما دپاره کاروبار نه ده پبجي ما دپاره ټایم پاس ده او ټایم پاس چې کوم ده که نه هغه چې کوم ده چې کله د ما زړه سیزې کوم مطلب هغه د ما کوم داسې هغه نه ده چې هغې ته ټول وخت ورکړم نو اصلي کارونه دا کوم کارونه سي دا به ان شاء الله مخکې زه دینه بار او وړاندې څه پلانونه دي ماشاءالله نو په کم عمر کې دي وړاندې چې موږ کوم دکان وکړه لومړنی کاروبار هغه کې بوټونه جمپرونه درېشانې ورسره څنګ کې رختونه او خلي باسونه ګنډل اوس نو یو ډېر غټ برانډ پرانیسته وړاندې څه پلانونه دي چې نور کارونه پلان کې شته که نشته پلان څنګه پلان شته ده خو بس پلانونه شته ده خو نور هر شی د خدای په لاس کې دي او یو برته دا وې چې پبجي ګیم کې اکثره ملګرو موږ نه دغه ګیله وکړه چې نتنګ ته دغه موضوع یادې چې موږ ورته ریکویسټ وکړو ریکویسټ نه اخلي او دې کې تا ځانګړی شهرت ترلاسه کړی د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی یو بې ساري یو بې جوړې ټیلنټ دی تا کې دغه ګیم کې خو اکثره ملګري ګیله کوي وایي موږ ته ټایم نه راکوي ریکویسټ نه کوي نو ریکویسټ داسې ده چې د کارونو نه یو کار د ما دا ده چې زه خپله پبجي اکاونټونه هم اخلم او خرڅوم مطلب هغه هم زما یو کار ده پوه شي زه اکاونټونه اخلم او خرڅوم نو هفتې کې زه 2 اکاونټه 3 اکاونټه بدلوم را بدلوم نو په دې خاطر که زه د هغو ریکویسټ هم اخلم هغه بیرته مطلب اکاونټ چې خرڅ هغه ډیلیټ کېږي نو په دې خاطر زه ریکویسټ نه اخلم زه یم چې ریکویسټ یې واخلم بیرته ډیلیټ کړم نو هغه بیا ځورېږي هغه بیا غلط فکر کوي په دې خاطر نه اخلم او څېره خو دې په وروستیو کې راښکاره شوې وه مو څېره خو مې ښکاره کړې ده پوه شي هغه ما خالي هغه کلیپونه ښکاره کړه اوس که هغه باندې اے آی ویډیوګانې مې ډېر کېږي خلک پوهېږي چې دا دغه ځینه راخیستل سوي دي بعضې ټایم کې که مطلب ته څېره ښکاره کړې وار چېرته نه ویډیوګانې اوسي اخوا دې خوا اخوا نه هغه اوسي هغې باندې اے آی ویډیو سي جوړه سي هغه بیا خلک ریل ګڼي نو هغه یو څو کلیپونه دي هغه ما شیر کړي دي خپل مخ بالکل د ملګرو فکر دا دی چې نتنګ به همیش همداسې سټایل کې ګرځي ماسک به یې تورې عینکې به یې که نه صرف د کیمرې مخامخ داسې راځي بس اوس فعلا چې کوم ده د ما سوچ همدې ته ده او دې نه بعد هر شی د خدای په لاس کې مطلب هغه زه نه پوهېږم چې هر شی خدای لیکلي بس همغه به اوسي یو پوښتنه به بله کومه چې نتنګ کوم ډول انسانان ډېر خوښوي مثلا خاکساری داسې سټایلیشي کوم ډول خلک ډېر خوښېږي بس زما هغه کسان خوښېږي کوم چې وروره مطلب یعنی کوم چې چا نه تمه ونه لري هر څه شی په خپله وکړي او ځان ته غټ فکر ونه کړي بل انسان نه د ځان نه غټ وبولي نه بل انسان د ځان نه کم وبولي ټول یو رقم ته سوچ ولري او مطلب داسې نه چې مطلب دا کس یا پیسه‌داره ده یا مشهوره ده نو هغه ته غټ سوچ ولري باید ټول انسانانو ته یو رقم ته سوچ ولري دغسې انسان بالکل او نتنګ نن خو ډېر زیات خلک راغلي وو او بیخي زیات یې داسې ستړی هم کړی رانه ځکه چې هر ځای کې به ته وي ویډیو او عکس د خلکو د مینې په اړه څه وایي دغه مینه څنګه دومره ډېره ده نتنګ کې داسې خاص څه دي چې خلک دومره مینه ورکوي او د افغانستان له ګوټ څخه راځي د نتنګ د لیدلو لپاره بس زه په دې باره کې زه چې نه یم ځکه چې شاید نه پوهېږم شاید ما داسې کوم غلط هغه نه کړی شاید ما داسې کوم خرابۍ نه کړی مې ځان ته غټ فکر نه کړی زه مطلب ټولو سره یو رقم ته لکه یو ملګري په شان چلیږم په دې خاطر باندې مطلب یعنی زه داسې فکر نه کوم چې دا کس هغه ده که هر رقم ته کس زه ورسره داسې خبرې کوم لکه د ما یو ملګری تېر شوی پوه شي په دې خاطر باندې او نور څه کم ده بس نور د خدای کار ده پوه شي بس او نتنګ چکرې خوښوي ولا چکر نه خوښوم بیخي چکر مخکې مې کول خو اوس مې نه خوښېږي چکر یو مهمه پوښتنه به کوو بس نور به بیا دغه خپرونه پای ته رسوو کوم رنګونه ډېر خوښوي هر رنګ تور رنګ دې ډېر پته نه تور رنګ ولا نه پوهېږم خو بس چې کوم یو مخې ته راسي همغه رنګ صحیح نتنګ ما سره ناست دی خو زه په خپل یو تشویش کې یم چې د نتنګ به دا څېره سره کوم موبایل کې خو مې کتلې ده خو که اوس غوښتنه کومه ممکن ویې نه ښایي همداسې وایي همداسې ده انشاءالله بیا کمرې نه بعد به وکړو صحیح ده کمرې نه وروسته او خدای دې کاروبارونو کې نور هم برکت واچوه امین ستاسې غوندې ځوانان دا د افغانستان د نورو ځوانانو لپاره زموږ او ستاسې د ټولنې د نورو ځوانانو لپاره یو ولګو ده خدای مو آباد لره انشاءالله موږ ملاتړ یو او زموږ چې څه له وسې کېږي در سره به یې کوو ځکه چې یو ځوان په دومره عمر کې دومره لوی کاروبارونه شروع کوي دا زموږ د هر افغان ځوان لپاره یو ولګو جوړېدلی شي یو نمونه جوړېدلی شي کامیابه شئ نوې پرانیسته دې هم درته ډېر ډېر مبارک وي تېر کاروبار دې هم ډېر مبارک وي خدای دې په ټول کارونو کې برکات واچوه خدای دې نور هم مخ ته بوتلل کا خدای دې ستوري د اسمان کا بس ډېره زیاته مننه او کوم کسان چې
افتتاح ته راغلي ول کم چا سره هم څه خبرې نه کړې چا سره مطلب وخت نه ورکړی بس هغه د خفه کېږي نه ځکه رش ډېر په دې خاطر نو بس ټول نه زیاته مننه چې افتتاح ته راغلی بس ډېره زیاته مننه او خوشحاله ژوندي اوسئ او خدای مو سره زمونږ د ټولو کامیابه او سربلنده وساته ډېره زیاته مننه